ننګرهار پوهنتون کې د سیرت النبی رقابتي سیالۍ ترسره شوه چې پکې د بیلابیلو پوهنځیو شاوخوا 1500 محصلینو برخه اخیستې وه. برخه والي دغه ډول سیالۍ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له سیرت او صورت سره د محصلینو د لا زیاتې اشنایي په خاطر اړینې بولي. دوی د پوهنتون له مسؤلینو غواړي چې د محصلینو د فکري رغښت په خاطر دی ورته سیالۍ په لاره واچوي. نوم شمس الهادیه د مولوي صاحب سمیع الحق زوی یم او دلته راغلي یو د امریت د انسجاب امتحان دایر کړی چې د رسول الله سلام سیرت باره کې د دې کوم ګډون وکړه. دا سیالۍ خو سوره فکر کوم 100% مهمې دي ځکه چې محصلین تشویقېږي دې ته چې د عصري علومو څنګ کې د رسول الله سلام صورت او سیرت په باره کې معلومات حاصل کړي او دا ډیره پیدا کوي. نوم مې عمر دی او زه دې لپاره راغلی یم چې د امتحان کې برخه واخلم. سیرت د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند ټولې کیسې خبرې دي او ټولو خلکو لپاره لازمه ده چې دا معلومات ورسره زده کړي. د پوهنتون د محصلینو د خدماتو د انسجام امیر قاری داود فیضي او د شریعت پوهنځي مرستیال مفتی خلیل الله ناصح وایي په دغه سیالۍ کې هغه محصلینو ته ډالۍ هم په پام کې نیول شوي دي چې په ازموینه کې تر نورو لوړ نمرې ترلاسه کړي. دغه سیالۍ کې شاوخوا موږ سره 500 نه زیاتو ګډونوال وو. نوملیکنه لا زیاته شوې وه. د دغې ممتازو محصلینو لپاره کمپیوټرونه په نظر کې نیولي دي، بایسیکلې دي، الفجر ساعت دی او تر 15 نورو محصلینو ته هم ښې جایزې او ښه جوایز په نظر کې نیول شوي. دغه ډول سیالۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه د خبرېدلو په خاطر باندې او دا بیا په مسلمانو ټولنه کې د هغې عملي کولو په خپل ژوند کې د مسلمانانو خاصتا د ځوانانو راوستل دا زما فکر باندې ډېر زیات مثبت اثر لري ځکه همدا ځوانان د جامعې هغه اساس تشکیلي بنیاد تشکیلي او د راتلونکي دپاره دا یوه ښه بیلګه کېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې څه اونۍ وړاندې هم د ننګرهار پوهنتون کې د شیطاني لښکر په نوم کتاب کې ورته ازموینه اخیستل شوې وه.